له نن څخه کابو 15 کاله وړاندې د زمري پر 22مه د لوګر ولایت مرکز پل علم ښار او ټولي ولسوالۍ د الفتح عملیاتو په لړ کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا فتح شوې. ورته مهال د لوګر اوسیدونکو د غورز تاریخي نه هېریدونکو او د افغانانو لپاره برخلیک ټاکونکي بولي او وايي په هیواد کې د امریکایي یرغلګرو او د هغوی لارویانو ماتې سره تاریخي بدلون راغی او د نظام قوت او ملاتړ لپاره د خلکو او مسؤلینو همکاري اړینه یادوي او په دې برخه کې د هر ډول ملاتړ ژمنه کوي. مګه خوشحالي ګو ډیر زیات خوشحالي ګو ذهن تمدار راځي چې لغه مخ کې به قتل کتال مرګونه ول سړی بدلای نسو ګرځیدای بنسو. الحمدلله هغه ورځ چې راځي مګه دومره خوشاله یو لکه اخترونه چې په مګ باندې راځي لکه د اختر ورځ چې منزل کې هغه نه یو په څلور چند مګه دی ورځ ته خوشاله یو. ان شکر عملی نعمت ای است که این نظام را از این نظام با تمام توان و با تمام قدرت خود دفاع بکنیم. به خاطر بقای از این نظام شب و روز عرق بریزیم. باندې خو موږ دایمي عمر کې څومره عمر په تیر سوی غږ مو په کړی د سید نظام تر شاو درګي او د نظام حمایت کوي هغه ناخوالي او هغه کړنې چې کوم ځای کې هغه د ولس په تاوان باندې وي هغه نظام سره همکاري وکړي ترغو نظام په خپل پخو او د هغه د نظام د نظامی لنګانه او د هغه د اقتصادي لنګانه په خپل پخو درېږي ترغو موږ تاسو به سوکالي سره مخامخ. له بلې خوا بیا د لوګر جهادي سره د خلکو په ملاتړ او یووالي باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې د هیواد پرمختګ بیا رغونې او ځان بسیاینې لپاره هر اړخیزه همکاري مهمه ده او باید ټول ورته کار وکړو. نن هغه ویاړلې ورځ ده چې هغه ورځ 15 کاله مخکې د لوګر ولایت په مجموع کې په ټولو ولسوالۍ فتح شولې او لوګر ولایت مرکز هم فتح شو چون لوګر ولایت د کابل دروازه حسابېږي نو ډېر مهم ولایت و. ولستم دا پیغام ده نو که څنګه چې امارت دومره په غټه پیمانه کارونه وکړل نو تاسې د نظام تر شا ودرېږئ. ځوانانو باندې هم د غږ ده چې خپل فرهنګ او عنعنات او اسلام او دین ته باید موږ تاسې متحد اوسو او وفادار اوسو لکه څنګه نظام چې په موږ حق لري نظام په د عام ولس همدغسې حق لري. د نظام ساتنه په همدغه خلک کوي. د یادولو وړ ده چې 1400 هجري لمریز کال د زمري 22مې څخه 15 کاله پوره کیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکو د نظام پیاوړتیا او د امنیت شتون لپاره خپل بشپړه همکاري او ملاتړ باندې ټینګار کوي.